و د ډلیورۍ بچی هغه مړ دی ته ورپسې خنداګانې کې وځه دا ځای دی ښه راځئ خفه نه شئ لکه ما د دې ځای لکه سلیکشن ځکه وکړو چې اخوا د انګریزانو قبرونه دي وارثان یو تاسو دواړه یې که نه وارثان یې ته هم خپلو کې راځئ دلته د انګریزانو قبرونه دي نو هغې سره زه ځکه قبرونه نه کړم زما هغه بل ملګري چې زه به یوازې که نه هغه لږ ساعت پس راځي که نه نو دلته ولې ځکه که نه چې دا د انګریزانو نه لږ لرې دی خیال دی هغې سره که خیال دې کړي دی غریب بس انګلیش وایي او بل دا خبره او تا ته بل دا خبره که نه چې دلته دا پیپ دی که نه نو بوم به راځي نو ځه که خیال دې کړي سیټ ته به راځي پوه شوې تږي کېږي به نه هغه څه اوبه نسکي هغه مړ ده که نه هغه څه اوبه نسکي مړ ده زه دا تازه خو به یي که نه ونیسه دا غډ ونیسه څومره دی هغه دا 150 150 صحیح بس دا داسې کار کوم شمه بوله غېږ دی که نه شمه سر ته دا شمه زر اوکې دومره کیسې کوي هغه نشان وکړه بس دلته دا ځای به که نستل به غواړي قبر مه کوئ پوه شئ هغه د وړو تنظیم وشو خبر کړه څنګه قبر مه کوئ هغه د وړو تنظیم وشو افغانستان ته لیږو څوک یې لیږي په جاز کې لیږو که نه واپس یې لیږی نو تا ته چا ووایي زنګ راته ویلی پوه شو وړو تنظیم اوس یې ته زنګ وو اوس راته زنګ وو واپس یې لیږي واپس په کوم پلیټ کې په یې کې په پیې کې دوباره وجني کو مړ دی څنګه دوباره دغه کې تا ونه پیې کې لیږو په یې نو غریب خو یو ځل مړ دی په دوباره وجنې خو جاز ده که نه جاز کې لیږو نو خو صحیح ده او بل دا چې دا ولې دلته خو پاسپورټ دغه نه تاسو خو پاسپورټ لکه مسله ده څو ورځې پکې پاتې وي پاسپورټ کې 2 ورځې پاتې وي لا ایکسپایر نه دی نه لا ایکسپایر نه ده دا اوس د الله کارونه ته وګوره که نه لکه پاسپورټ ایکسپایر کېدو نه مخکې په خپل ایکسپایر شو دی غریب ته به څه پته مړ د ته سره شخن شروع کړه خو مړ ده که نه څنګه ایکسپایر شو داسې څوک کوي نه خو تاسو ما ته مخکې به ویلو که نه چې اوس سامان دلته خو مار څه برابر کړي دي دغه مخه که نه نه بس سیسټم یې چې بس برابر شو بس پرېږدې بس صحیح ده افغانستان ته واپس یې لیږې واپس بیا ما سره یو خبره یو دا خو څوک لکه تاسو زه وکړولم که نه هلته نه زه تاسو سره رالم بیا یو شرط دی کم شرط دی وایي یو شرط دا دی چې لکه ما تقریبا 2-3 جامې جوړې کړي دي که نه پاکستان کې په خبره پوه شوې دې خو ځي په افغانستان داسې بیا که نه او هلته نه به کېږي چې دې مړ کله واپس راځي چې ما ماله دا 2 جوړې ورپسې راوړي خو مړ ده که نه خو موږ لیږو خو خو یې پوه شه خو واپس نه راځي که نه څنګه راشي وسړیه څه ګډه وډه شروع کړي یاره واپس دې نه راځي نه که نه خو خو پوه شو بیا څوک نه راځي هملته بس پاتې شو خلاص او کوم دغه پیې کې دې کوم کې بزنس کلاس کې به وړه که نه هغه شاته دغه نور کسان دې چې بس څنګه سیسټم ورته دې برابر کړي هغې کې چې دی بس تاسو کار نشته جاز کې لیږی لکه او جاز کې لیږو پوه شو هغه تنظیم او کوم دغه پیې کې تاسو بزنس کلاس کړی که نه نارمل ولا که تی بزنس سکه بس کار شوی دی پرېږده تېر شه تېر بس نه وطن ته خو لیږی خو زه منم خو لکه په بزنس کلاس کې لیږی که نه شاته نه اکنامي کلاس کې کم یو کوي هغه د هغو خلک هغه بزنس کې اچوي که اکنامیکي کلاس کې اچوي پوه شئ موږ کس لیږو ته خبره پوهېږي که نه وسړیه اسمان زه قسمت یې ښه و چې وګوره مسلمانانو خپل وطن ته چې دی نو یو وړی خیال لري زه په دې نه یم چې زه قبر که نه منم زه خوشحالېږم خو زه خپل وطن ولري په دې ښه دا خوا کې انګریزان دي بیا به مطلب تا په خپل به انګریزانو سره به څه ګبرې دی یو مسلمان خیال لري چې کله مړ کېدو هغه په مخ باندې خندا وه په مخ یې خندا وه بیا به ټیک پیسې لیدلي نو مړ شوي وي خیال دی چې به ته ډېرې پیسې خولي دغه کېږي که نه څه ګډې وډې شروع کړي نه په مخ د خندا انسان خندا مخ باندې کلی چې کله ډېرې پیسې وویني دومره خلکو کې تاسې مقبرې له 10 سړی راوستله په دغه قبرونه که نه زمانه بس دا صحیح دی چې تاسو وایې که نه چې وله مه قبر مه که نه تاسو هلته انتظام وشو ډېره ښه خبره ده الله دې ستاسو قدر وکړي هېڅ خبر نشته او ده به کار څه کولی شه هغه د ډیلیوري کار کوو پوه شوې د څه کار ډیلیوري کار ډېر غریب انسان پوه شوې ډیلیوري کار به کوو د ډیلیوري کار کوو بس مړه یو ځل ولې دعا وکړې لاس اوچت کړې ډیلیوري کار به کوو اوس په خپله ډیلیوري جوړه ده په خپله و د ډلیورۍ بچی هغه مړ دی ته ورپسې خنداګانې کې وځه